منم خسته خسته خارونه شته دی خو دې په ټولو باندې بر دی که نه د هر ځای خپل خوندونه خپلې مزې خو پېښور دی که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ویسکرني یم مینوالو د ښار ښایست په ښکلو پارکونو بلډینګونو او په ښکلو هوټلو سره زیاتیږي. په دغه لړۍ کې پېښور کې یو هوټل کلو شوی دی ډېر ښکلی هوټل دی متم منوسلوا. نن به د هغوی پرانسته کېږي موږ سره اوسئ. مینوالو د دوی هوټل متم منوسلوا چې کوم اونر دی هغوی سره ولاړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مینوالو ټولو ته مې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بس موږ خو د هوټل سره شوق ده بس موږ چې دې له خاطره هوټل کلاو کو چې یو ښایسته کانا یو ښه ډوډۍ موږ مسلمانانو ورونو ته او پښتنو ته میلاو شي او یو عزت جي او د پردې جي اول تراشي او دغلته ډوډۍ له خپل فامیل سره وخوري له دوستانو عزیزانو سره وخوري. زه بس له په ده باندې زیات خوشحالېږم. او تاسو دا راته ووایئ چې ستاسو ریټونه ریزنیبل دي های دي څنګه دي؟ بس انشاءالله ریټونه به انصاف سره سنت طریقه کم ریټونه به وي انشاءالله مناسب ریټ به وي او کوالټي به ایک نمبر وي انشاءالله. امید لرم کوم چې دا به ډېر مخکې ځي انشاءالله. مینوالو د دوی هوټل چې کوم منیجر صاحب د هغوی سره ولاړو دی نه به تپوس کوو چې څه احساسات مو د هوټل باره کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی سر جي؟ خیر الحمدلله. سر جي تاسو څه احساسات لرئ چې د هوټل به یا مخکې لاړ شي یا نه؟ او زه خو امید لرم کوم چې د هوټل انشاءالله مخکې به ځي. انشاءالله موږ چې دونه محنت کړی دی او په دغه لږ ټایم کې موږ د هوټل له دونه وخت ورکړو او محنت هم وکړو او بیا دا روډ داسې چې رنګ روډ او حیات آباد دواړه مکس ملاویږي. دلته د حیات آباد خلک او د رنګ روډ خلک ډېر د کانو ډېر شوقیان دي او بل زموږ مالکان چې د افغانان دي دې سره افغاني خلک ډېر په خوراک باندې مینه کوي. نو انشاءالله زموږ د خدای نه شکر ګزار یو په ټایم باندې چې په دغه شارټ وخت کې د هوټل سټارټ شو او انشاءالله داسې به کامیاب. مینوالو د دوی هوټل سیکنډ اونر چې کوم د هغوی سره ولاړ یو چې دوی ورسه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړې څه کده؟ شکر دی الحمدلله. تاسو څه احساسات لرئ هوټل باره کې؟ نه انشاءالله خلک ډېر زیات راغلي ډېر ښه ماحول ده او ډېر زیات مزهدار ماحول ده خلک ډېر زیات خوشحاله دي انشاءالله. او مخکې به هم ځي انشاءالله مخکې به هم ډېر زیات لاړ شي له خیره سره انشاءالله. ډېره مننه وخت مو راکړی. ډېره مهرباني. مینوالو د دوی ځای چې کوم دی د ویټرانو هیډ چې کوم دی سره ولاړ یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی سر؟ سر تاسو موږ ته دا ووایئ که نه چې تاسو کمې کانې پخوئ؟ میرا چیزیں کو اسپیشلی چکن دا افغانی پوڑو دی لیم تکا شته دی مٹن کڑھائی شته چکن کڑھائی شته چکن مورچ دیسی چکن دی هغه شته دی پینډا می سره سپیشل شته دی چکن دی سپیشلی چکن دی پوڑو دی لیم تکا شته دی می سره باقی چکن دی رام نور دا هم شته پېش تاګریل کې شته یا انګار شته دی. صحیح دی. ها جی ټوپ پېش شته دی. جی څنګه ریټونه مریض نه بللی څنګه؟ ریټونه خو دی سره ته اور عام سړی هم خوراک کوي. مینوالو د دوی ځای چې کوم دی منیجر صاحب دویم منیجر صاحب سره ولاړو دوی نه به تپوس کوو چې دوی خپل هوټل او د خپل سټاف باره کې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ الحمدلله. تاسو ښه؟ څنګه تاسو د خپل هوټل باره کې څه وایي؟ بس زموږ خو اوپننګ وشو الحمدلله او موږ خپل مینوالو ته هم دغه میسج رسو د میډیا په ذریعه چې تاسو راشئ دلته او یو ځل تاسو دا انوایرمنټ دا هر یو څیز زموږ دا فوډ تاسو ټیسټ کړئ یو ځل او زموږ چې کوم سپیشل چې دی نه پلیټر دی او هغه فیملی دپاره موږ هم ریکمنډ کوو او دا سپیشلی تاسو راشئ دلته تاسو یو ځل تاسو وزټ وکړئ دلته انشاءالله نو تاسو به بار بار راځئ. خپل سټاف باره کې تاسو څه وایئ؟ سټاف باره کې موږ به دا سره ایکچولی ټول ټرین کسان دي دا فیلډ داسې دی چې دینو ټرین کسان هم پکاري فرش کسان بیا هغوی ټرین کول دا یو ډېر ټایم غواړي او هغه موږ سره ټایم نه و دومره دې وجې نه موږ سره چې څونه سټاف دی هغه ماشاءالله کوالیفایډ هم دی او ګوډ لوکینګ هم دی او ټولو نه مست چې کوم دی هغوی سره ایکسپیرینس دی. ستاسو ریټ ریزنیبل دی های دي څنګه دی؟ زموږ پرایز نور هوټلو په نسبت زموږ چې دی نو ډېر ریزنیبل پرایز دي
ولې چې دې کې یو څو څیزونه داسې دي هغې مونږ پیکیج کې مونږ کړی دی فیملیز دپاره اسپیشلی زمونږ پلیټر دی او دا زمونږ مینهوال چې څونه دا ګوري هغې ته زمونږ همدغه میسیج دی چې هغې راشي او دې څیز نه خوند واخلي انشاءالله. او دا راته ووایه چې د دوی د لوکیشن د لوکیشن بارګې راته اخرې یو خبره وکړه. لوکیشن خو زمونږ انوایرمنټ چې دی نو دا کسټمر خو د مز غواړي دا شی ولې چې یو سړی ډېر ډپریشن کې بهر نه راشي نو هغه یې صرف انجوایمنټ لپاره راځي. مینهوالو که دې ځای ته څوک راځي نو د انکل نه به تپوس کوو چې د دوی ایډرس تاسو ته ووایي. زمونږ ایډرس بیسیک دا رنګ روډ دی حیاتاباد ټول پلازا نیر حیاتاباد ټول پلازا او زمونږ اپوزیټ مخامخ چې کوم دی هغه پټرول پمپ هم دی PSO. مینهوالو د دې پرانستې له یو داسې شخصیت راغلی دی چې د ماشومان غټ لوی واړه د ډېر زیات فین دي او زه خپله هم فین یم. دوی راغلي دي چارلي د پاکستان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دي تاسو ښه؟ شکر دی الله خبر. او د دوی هوټل په حوالې سره به تاسو څه وایي؟ یاره هوټل ما ډېر پروګرامونه وکړه مختلف هوټلو تللی ما فات ته پنجاب ته ولیکن دا هوټل چې ما وکتلو ما بار فرنډ نه چې وکتم الله خو ډېر وړوکی دی بیا چې زه دننه حال ته راکوشم نو ماشاءالله ډېر زیات ښایسته هوټل دوی جوړ کړی دی او امید لرم ما چې په پیله نظر کتو نو دا مې ذهن کې رالو چې دا خو انشاءالله کامیاب به شي او ډېر نوم به د دې جوړ شي.